تازه خبر د افغان کرکټ بورډ 3 کارکوونکي انګلستان ته تښتېدلي. دا چې څوک دي، ولې تښتېدلي او څه ورسره وشول، ویډیو تر اخره وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. په لومړي ځل د کرکټ بورډ 3 کارکوونکي له رسمي سفر او اجازې پرته لندن ته تللي او هلته یې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې ده. د خبریال ډاټ کام د معلوماتو له مخې د کرکټ بورډ دغه 3 کارکوونکي څه وخت وړاندې په اګست میاشت کې د افغان معلولینو کرکټ لوبډلې سره یوځای د نړیوال جام په سفر انګلستان ته تللي وو. خو شپږیز لیک ته بیرته د راستنېدو وروسته بیا ځلې په هماغه ویزو انګلستان ته په تیښتو بریالي شوي دي. زموږ د سرچینو د معلوماتو له مخې په دغو 3 کسانو کې د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې غړی بختیار ساحل، په نړیوال جام کې د معلولینو کرکټ ملي لوبډلې سره مال فیزیو یا روغتیایي مسؤل ډاکټر خاکسار او د کرکټ بورډ د آی ټي مشر سامي هاشمي شامل دي. سرچینه وایي چې په 13 اګست میاشت کې د افغان کرکټ بورډ له لوري دغه 3 کارکوونکو ته د 6 میاشتو ویزې اخیستل شوې وي، خو یاد سفر په رسمي ډول د 1 میاشتې لپاره دوام کړی و. دا لا معلومه نه ده چې یادو کارکوونکو په دې هیواد کې څه ډول پناه غوښتې ده، خو زموږ د سرچینو د معلوماتو له مخې د کرکټ بورډ 3 واړو کارکوونکو په افغانستان کې د ګواښ له کبله په انګلستان کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې ده چې لا هم ورته میش دي. سرچینه وایي بختیار ساحل، شامي هاشمي او ډاکټر خاکسار 3 واړه غواړي په افغانستان کې د کورنیو له غړو سره یوځای ژوند ونه کړي، بلکې په انګلستان کې د کورنیو غړو لپاره هم قبولي واخلي. لندن ته د دې کارکوونکو تګ د افغانستان کرکټ بورډ هم تایید کړې ده او ویلي دي چې یادو کسانو د بورډ د ویزو څخه استفاده کړې ده او په غیر رسمي سفر یاد هیواد ته د پناه اخیستلو په موخه تللي دي. افغان کرکټ بورډ هم مهاله د بختیار ساحل، سامي هاشمي او د ډاکټر خاکسار دندې لغوه اعلان کړي دي او ویلي دي چې د یادو کسانو قرارداد له دې سرغړونې وروسته پرې کړی دی. د افغان کرکټ بورډ یوه چارواکي خبریال ډاټ کام ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د افغان کرکټ ټولو لوبډلو او د بورډ کارکوونکو ته د نورو هیوادونو ویزې په ډېرې سختۍ سره ورکول کیږي، چې دا ډول سرغړونې به د ویزو په ترلاسه کولو کې نور خنډونه هم پیښ کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو کلک غبرګونونه ښودلي دي. دوی وایي دا نه وه پکار چې یاد کسان دې د افغان کرکټ بورډ د نوم په استفادې سره په غیر رسمي سفر بل هیواد ته ولاړ شي، چې دا به په راتلونکي کې هم نورې ستونزې راولاړې کړي. دوی وایي چې په دا ډول کړنو سره به د افغانستان خلکو او سپورټي ادارو ته اروپایي هیوادونه خپل ویزې ورکول نور هم سخت کړي، چې دا د افغانستان نوم او افغانانو لپاره ستونزې جوړولی شي. قدرمنو مینوالو ډېره مننه که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ.